بالول ته واغسته څورځي تیر شي بالول ته اطلاع ملاو شو چې بادشاہ بیمار دی ډېر راغی د هارون رشید بادشاہ دروازې ته ټک ټک دروازې وټکول دروازه ورته کلاو شو دنه بوتلې شو څوک دی بالول راغلی درای ولې سر ته کېناستو ورته وی بادشاہ سلامت ولې خیر شه دی ورته معلومیږي چې بالولا چې په لوی سفر زما روانګي د دنیا نه روان یم بالول ته عقل خبرو ته وره هغه ورته بادشاہ سلامت د فوج او د لښکر تنظیم دی کړی دی د ورته به حکومت ته فوج او لښکر په کار راځي په جهان کې دا اوس نه سم بوتله یوازې بزم اعمال به وړم د ځان سره بالول خاموش شو لکسان پس بیا ورته بادشاہ سلامت پیسې مال دولت دې تیار کړی دی دی ورته به حکومت مال دولت خپل ته وړي کېږي دا کرنسی ته نه چلیږي تر اعمالو کرنسی چلیږي بیا ورته سره خوراک مراک تنظیم دې کړی دی چې ځان سره بوس وېسي او ته دا خپل ته خوراک وړای نه شم ته څنګه به وګورم خبرې کې یو ته بوس دی اخر کې بالول را پاسلو دا چکه ورته ورکړه ورته بادشاہ سلامت معذرت سره خپل چکه واپس واخلا دنیا کې ما ستاره لوی به وقوفه ملاو نشو ولی د معمولی سفر باندې چې وکړت لې تاسو څومره لخر تیار کو تاسو څومره د خوراکونو تنظیم وکړو تاسو څومره قسمه قسم مال او دولت د ځان سره واغستو دومره په لوی معمولی سفر د لپاره دومره لوی تیارې ته دومره لوی تیاری لپاره دومره تیارې شته خرستانه ول په لوی وقوف سم کې دي تاسو ته خبره دی پوری کوي دغه ذلیل دنیا لپاره ما تاسو سم کوو کم پیسې چې ستا مدرسې ته راځي کم بچی چې ستا دلته مدرسې ته راځي دا ستا د هغه لوی منزل توښه ده داسې ونه شي چې ته بچی مسکول ته لېږې 1500 پسې لګېږي او کله چې بچی د آخرت دپاره مدرسې ته رالېږي بیا هغه بچي ته 300 روپو ورکولو ته هم تیار نه یم منزل لوی دی سفر لوی دی محترم توخه تیار کړي د ځان لپاره توخه زما استاد دغه بچی دی مدرسو ته راځي توخه زما استاد دغه په سره چې په دې 51 کې داخله کړه مر الارض وکړو پر ما ورته ویلا استاد لپاره به یو خزي توجه ده استاد لپاره به یو خزي تنظیم وکما په ما ته ویلا چې سفر ډېر وګړ دی منزل را نږدې شوی دی زما سفر نږدې شوی دی توخه را سره نشته دی ول ما ورته چې وصیت لري ول ما ته ویلا هغه قرآن مجید او ګوتمه راکړل ول دا به بادشاہ سلامت ته ورسه دوی په دغه حالت کې د سر کې خورو سو الفاظ ویل الله ستاره بارے میں ټول نعمتونه پریخي ولته مې ور کړې وا الله ستاره بارے میں کله وطن هر څه پریخي او شاکړې مې وا الله دنیا میں پریخي ور راغله ما